درنو قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیلهمند یم چې روغ جوړ به یاست. د ژوند چارې به مو په خوښۍ تېرېږي. د بلبل یوټیوب چینل له لارې د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ فراشغان ښکلې سیمې ته په لاره باندې روان یو. فراشغان د لغمان ولایت هغه دره ده چې اوس کله ناکله عظیم شي چې ولسوالۍ تبدیل شوې، خو لا هم په دې هکله کره او دقیق معلومات نشته، مګر کامل اندازه د مستحق د ولسوالۍ ده. د دې د آب و هوا ډېره زیاته متفاوته. دا سیمه غرنۍ، یو ښکلی سرشاره سیند او د دې خلکو ښایسته اخلاق او کردار د سیلانیانو سره. واقعا فراشغان یو لیدونکي جالبه سیمه ده چې په تېر اختر کې په زرګونه سیلانیان دلته راغلي وو. موږ وغوښتل چې د فراشغان دغه ښکلاوې د بلبل یوټیوب چینل له لارې پر تاسو ننداره کړو. زموږ سره پاتې شئ او د دې ځای ښکلاوې پر تاسو ننداره کوو. درنو قدرمنو لیدونکو، د دې سیمې یو تن سره د دې ځای پاک له خبرې اترې کوو. خو دلته یو خبره بله دا ده چې دا غرنۍ سیمه ده او دلته خلک په دوو ژبو ډېرې زیات خبرې کوي. یو پشهیي ژبه ده او بل دری ژبه ده. زموږ دا ورور هم په دری ژبه خبرې کوي. سلام برادر، چطور هستی؟ سلام علیکم، خوب هستی؟ جانک جور است؟ تشکر، زنده باشی. نامتان چی است؟ داد محمد. داد محمد، میشه کمی معلومات درباره این ساحه برای ما بگی که این ساحه چی نام داره و مربوط کدام قریه میشه؟ این ساحه مربوط از تنبلا. این تنبلا جای خوبه، امی هوایش است، امی منطقه است. زیاد مردم میگه که مردم فراشغان خیلی مهمان نواز است. راست میگه؟ مهمان در خدمت مهمان هستیم دیگه. مهمان بیاگو مهمان خیلی خوبه. مهمان میایه؟ آره مهمان میایه. چرا؟ فراشغان خیلی مشهور است بین مردم در سایر ولایت ها. ازی بالا فراشغان این منطقه پشهیه. آلی فراشغان شروع نشده؟ نه، فراشغان خیلی مانده. خب چقدر راه است فراشغان از اینجا؟ یک نیم ساعت راه میایه. نیم ساعت. خب چطور از زندگی در اینجا؟ خوب خوش میگذره یا نمیگذره؟ زندگی همی کشاورزی است، همی منطقه است، همی کاروبار است، همی زندگی است. خودت چه کار میکنی؟ کشاورزی؟ خودم هم کشاورزی دیگه، کاروبار چیزی نیست. حالی موسمی چی است در اینجا در بخش کشاورزی؟ گندم است؟ الان جوار است. جوار است؟ آره. خب رسیده یا مانده؟ الان تازه شروع میشه. نگاه کن. تازه شروع میشه. خودت کش کردی؟ آره. خدا را شکر. زمین است، کش کردیم. زمین است. زمین از خودت است؟ آره این منطقه خودم است. خیلی خوب، تشکر کاکا جان از معلومات شما. خوش شدیم که با شما گپ زدیم. دست در نکنه. الان کجا میخوای بری؟ وایسین دیگه. میمانی میخوری که الان در خدمت دوست. تشکر. ما میریم که فراشغان سعی کنیم دیدن کنیم از فراشغان، برای بیننده هایمان ویدیو رو ترتیب کنیم. تشکر از شما. باشه، زنده باشی. فقط این مشکل همین راه واسه راه کوشش کنی که راه منطقه دیگه کم درست و این راه خیلی نگاه کن. راه خیلی خاک است. انشالله جور میشه بخیر. ما هم به حکومت از چینل ما صدا میکنیم که درباره این راه یک کمی کار کنه که مشکل شما را حل شود. همینطور است؟ در نکنه ولی یک زحمت بکشی. فقط این منطقه می راه بهتر شو. واسه همه مسلمانان خو میشه. همین راه را نگاه کو. جاده را نگاه کو، بالا پایین چجوری. همینطور است. لکه څنګه چې مخکې ویلې د دې سیمې خلک د لارې څخه شکایت لري او د دوی غوښتنه هم دا ده چې دا لاره ورته ترتیب شي. که چیرې دغه سړک ترتیب شي نو فراشغان به د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم ولري. اگر که اوس هم بهرنیان سیلانیان هم له دې ځای څخه خریدنه کوي، مګر مشقت او تکلیف یې لږ څه زیات دی.
د چینل درنو لیدونکو موږ ورو ورو راورسېدلو یو داسې سیمې ته چې دلته ښوونځی دی مکتب دی مکتب رخصت شو او د ښوونځي له درنو استادانو سره مخامخ شولو دوی سره به د ښوونځي او د دې سیمې په هکله څه خبرې اترې شریکې کړو سلام استاد محترم ستړی مه شئ وعلیکم السلام جوړ یاست نوم مبارک دی استاد زما نوم محمد حسن استاد تاسو کوم مکتب کې دلته دنده لرئ زه دلته د نمبر 1 په نوم لیسې ګډیاله دا دولتي مکتب دی دولتي مکتب دی او رسمي لیسه ده که ابتدایه ده لیسه ده څنګه دی شاګردان څنګه دي اوس خو په ګرمو سیمو کې مکتبونه رخصت دي دا سیمې سرسیر دي که نه او د سړو سیمو دي دلته رخصت څو وخته پاتې دي د امتحان لپاره هغه لپاره څو ورځې بیا هغه رخصت دي اوس فعلا شروع ده شاګردانو هغه حالت څنګه دی شاګردان مکتب ته راځي درس وایي انشاءالله شاګردان ټول مکتب ته راځي حاضري ورکوي دا زما مکتب چې دی د اصلي لیسه د ګډیاله کې دي دلته یو 2-3 سم بعد دلته موږ درس ورکوو او اصلي مدیریت هغه سرمعلم نو ټول هغه بره دي ګډیاله کې دي لکه خلکو ته خو داسې یو ذهنیت ورکړل شوی دی چې غرنۍ سیمه کې مکتب تش په نوم وي شاګردان نه راځي استادان نه وي دا خبرې خو غیر عادلانه دي نو موږ خو چې ولیدل ډېر شاګردان راځي مکتب ته انشاءالله الحمدلله ټول دومره شاګردان دي دلته نه ځایږي او 3 سم بعد بهر ته کینو 2 سم هغه جماعت کې کینی دومره شاګردان راځي به استادان نه رسي او دا هغه کی ماشاءالله ډیره ښه ده مزي خو تاسو کولای ګوره خیسته سیند او خیسته په هوا چارمغز ونه دلته درس ورکول هم ډیر خوند کوي دلته درس هم څه مزه کوي او خو درس ان شاء الله څه مشکلات دي دلته یو استاد په توګه په دغه ځای کې څه مشکلات ویني ولا دلته د تعمیر مشکلات شته مکتب لپاره تعمیر نشته بره د لیسه چې د ګډیاله کې دی هلته جمعه کې درس وایي هلکان او دلته هم یو جمعه دي هم دلته داسې بهر ته فرش اچو دلته هلکان کینی سړک پاکله څنګه سړک هم خل ډېر شکل لري چې لاره ډېره خرابه ده الله د سړک هم داسې ویاله بر سړک نه بر ویاله د اوبو راځي داسې خاورې مورې ټول اوبو وړي او داسې مشکلات شته ډېر زیاته مننه استاد که آخر کوم پیغام لري زموږ کې مرسته خدمت کوي ډېر مننه استاد ته څنګه یې الحمدلله استاد نوم مبارک خواجه محمد څنګه خپه یې استاد خواشي نه ولاړ یې خبر نه بس الحمدلله تاسو کوی نه څنګه د سیمه مکتب پاک له خو مابل استاد معلومات واخیستل تر د سیمه پاک له دلته د سیمه چې دومره ښکلې ده ابو هوا لري سیلانیان چکر ته ملمانه خلک راځي یاره ډیر راځي ملمانه خو د پنځشنبه ورځ د جمعې ورځ باندې بس ډیر زیات راشي ته هفته ورځ کوي او دغه ځایونه کې خلک ناس دي مرخرانی دلته ولاړي بس دا خو په طبیعي توګه ډېر ښکلی ده که نه سیند بهیږي آبشارونه دي او ښایسته شنې درې دي داسې د خلکو له لوري یا د دولت له لوري د مېلمنو لپاره داسې کوم سهولتونه جوړ شوي چېرې کومه دیره جوړ شوی وي رستورانت یا داسې کوم سرپناه جوړه شوې ده د مېلمنو لپاره یاره څه نشته دی فی الحال مثلا د دولت طرف نه مثلا څه دغه نشته دی او بس همدغه ساده ځای دی نو بس خدایي همداسې په طبیعي توګه خدای تعالی ښایسته جوړ کړی دی الله تعالی بس دې ځایونه کې خلک ناسي وو بس یو څو ښایسته ځایونو نومونه راته واخله چې خلک هغلته چکر دپاره راسي کوم داسې ښایسته مشهوره ځایونه دي چې خلک دلته چکر ته راشي یاره مشهور ځایونه همدغه کلي دی د چنډالو د تمبلې مثلا د ویس مورا او تر دولت شاه پورې مرکز هغه ځای پورې خلک ډېر زیات راځي ډېر زیاته مننه استاد په آخر کې د پیغام اورو زموږ کې مرسته یاره ډېر مننه بس موږ خوشحاله شو کور ودان استاد درنو قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د فراشغان په لاره باندې ترتیب شوله موږ فراشغان ته نه یو رسېدلي خو په لاره باندې مو د ځایي خلکو سره خبرې اترې وکولې او تاسو ته مو د دې ځای ښایسته شاټونه ننداره کړل هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي تر بلې ویډیو د الله پامان